جمهوریت بیا راځي خوب ویني که رښتیا راځي او که اسلامي امارت به دوام کوي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. په دې ورځو کې د ولسواکۍ سیاستوال د ټولنیزو رسنیو له لارې دا پیغام ورکوي چې ولسواکي به بیا راځي او حالات به بیرته عادي شي. خو آیا دا یوازې سیاسي شعار دی که رښتیا هم چانس شته؟ ولسواکي پلوه کسان وایي چې نړیوال به اسلامي امارت ونه مني. خو آیا اسلامي امارت د بشپړ واک څښتن دی او دا هغه څه دي چې غربي ځواکونه یې هم په پام کې نیسي؟ د چین، روسیې او د سیمې وضعیت ته په کتو دا څرګنده ده چې امریکا له اسلامي امارت سره ښه تعامل کولی شي، ځکه دلته یوه اداره، یو مشرتابه او یو غږ شته. په ولسواکۍ کې د واک ویش د سیاسي اختلافونو او ګډوډۍ له امله هیڅ تګلاره نه پلي کېده. خو اوس سره له دې چې محدودیتونه شته، خو حاکمیت یو لور ته راټول شوی دی. دا یو حقیقت دی چې نړیوال د خپلو ګټو پر بنسټ هر هغه چا او واکمنۍ ته لومړیتوب ورکوي چې باثباته تابع او اداره ولري. د ولسواکۍ د بیا راتګ خبرې ډېرې شوي دي، ځکه چې په افغانستان کې د 2021 زیږدیز کال د اګست په میاشت کې اسلامي امارت واک ته له رسېدو سره وګړي له ځینو سیاسي او اقتصادي ستونزو سره مخ شول. د افغانستان اوسنی وضعیت چې اسلامي امارت د واکمنۍ په توګه واک لري، له نړیوالې ټولنې سره په اړیکو کې پراخې ستونزې لري او د بشري حقونو او ښځو د حقونو په اړه نړیوال فشارونه ډېر شوي دي. پر همدې بنسټ د ولسواکۍ د بیا راتګ خبرې ډېرې شوي دي، ځکه چې ځینې وګړي د ولسواکې واکمنۍ په توګه یو سیاسي بدلون ته هیله لري چې نړیوال ملاتړ ولري. خو د اسلامي امارت د پایښت واره ډېره ښکاري، ځکه چې اسلامي امارت اوس مهال د افغانستان د واکمنۍ د اصیلو واکمنانو په توګه خپل واک تثبیت کړی دی. دوی له کورنیو او بهرنیو فشارونو څخه پرته خپلو کړنو ته دوام ورکوي او له خپلو اصولو څخه تېښته نه کوي. همدارنګه د واکمنۍ د ساتلو لپاره د اسلامي امارت خپل ډولونه لکه له ترهګرو ډلو سره مبارزه او د اسلامي امارت د سیاسي موخو لپاره د کورنیو او نړیوالو هوکړو کول د دوام واره ډېروي. په ټوله کې د ولسواکۍ د بیا راتګ امکان په اوسنیو شرایطو کې لږ دی، خو د واکمنۍ د بدلون لپاره وګړي د خپلو خبرو او فشارونو له لارې خپلې غوښتنې راپورته کوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.